نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو پیشنګوئی کړی دا او ډیر مخکې نه یو خبره کړی دا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث مبارکه کې فرمایي کسان زه پیژنم چې هغه براشي او هغوی سره به دومره اعمالي الذین یأتون یوم القیامة بحسنات کالجبال وی دوی براشي او دوی سره به د غرونو برابر نیکی وي او هغه حدیث کې لفظ د تهامه راځي د تهامه غر په برابر نیکی به وي چې دا یو ډیر لوی غر دی بے نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي فیجعلها الله عز وجل هباء منثورا الله تعالی بدا ابس وګرځي الله تعالی بدا برباد کی دا بدا شي لکه یو دوړه وابلوزي او ختم بشي عند الله با قبول نشي بے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام د دې په مزید وضاحت کې فرمایله وې دا هغه خلق دي اذا خلو بمحارم الله انتهكوها چې کله دی په محارم د الله کې ځان تشي نو هغه کې بیا د الله تعالی حدود ماتي او گناهونه کوي اذا خلو بمحارم الله انتهكوها مقصد یو دادی چې دا کله ځان تشي نو بیا ګناه کوي اول دور کې یا ابتدایي دور کې یا د صحابو دور کې د دې به څه مثالو خو که یو سره کمرې ته ځان تشي او کمره ځان پسې بند کی هغه وخت کې به څه ګناه کړی و دا حدیث د دې دور سره لګيږي چې کله یو انسان دی او هغه کمرې کې ځان ته شو او بیا کمبله کې ځان ته شو او بیا دا موبایل ځان ته راوویسته او په دې کې بیا ګناهونه کوي ګناهونه پکې ګوري نظر پکې غلط استعمالي نو د دې په سبب باندې با د انسان ټول اعمال برباد شي ډیر احتیاط کول پکار دي نو په دغه مشهور حدیث کې دا خبره ذکر شوه چې اعمال به د جبال او د غرونو په شان دي وي لیکن چې کله دا ځان ته شي به ګناه کوي د دې یو معنا او یو مقصد بعض علما دا بیانې چې لار حج ته او حج وکړه یا عمرې ته لاړه طوافونه وکړل صفا او مروه په منځ کې سعی وکړه او دغه شان په حج کې عرفات میدان ته لاړه مینا ته لاړه څو ورځې په ښه تکلیف کې تیرې کړي لیکن د نر بچی راغی او ټول تصویران یې اخیستي ویډیوګانې جوړې کړې دي او هغه سوشل میډیا باندې ورکړي نو څه فایده شوه هغه مبارک عمل دغه وجنه علما فرمایي چې صدقه ورکول پټه بهتره ده دا اعمال پټ کول بهتر دي دا عمل مونږ د چا د پاره کو د رب العالمین د پاره کو موته د الله تعالی قدر نه دی پیژندره ما قدر الله حق قدره او الله تعالی د رحم وکي عوامو بسګي لکو نیکان علما مفتیان لارشي التبا تصویر سازی کوي ته چې خاص داتله دغه تصویر د پاره او د پاره تله چې الته ویډیوګانی جوړی کی او بغیر د فیدی ویډیوګانی ځان په کې خلکو ته خي چې زم تله محجتا خپل عمل چې د غر برابر دی او د غرونو برابر دی تلاوت وکړه کعبه ته وکتل طواف وکړه عمره وکړه حج وکړه لیکن د موبایل د وجنه او د یو تصویر د وجنه او د ریاکاری د وجنه دا برباد ک د څومره نقصان وکړه څومره غد نقصان دی انسان وکړه لږ سوچو کې دی خبرې ته لہذا موتا خپل عمل نه بربادو خپل عمل به نه ضایع کو بلکې خپل ایمان کې به زور راولو کما او تا نفس وي چې راځه تصویر وباسا او عمرې ته تلې یا حج ته تلې سوشل میډیا کې ورکا چې تربوران یو ګوري او ملګری او دوستان یو ګوري چې خلکو کې حاجی صاحب مشهور شم او خسره مشهور شم نو تا نقصان وکړه تا فایده نه کړي لہذا په دې دور کې د ټولو نه لویه فتنه او د فتنو مجموعه دغه موبایل دی د دې موبایل صحیح استعمال دا په دې وخت کې کامرانی او کامیابی ده بیا بغیر د ضرورت نه موبایل اخیستل دام فتنه ده د ضرورت نه زیات استعمالول دام فتنه ده او د ګناه د پاره استعمالول دام فتنه ده یو جامع معنا به درته وکم ستاسو وخت نه ضایع کوم هر هغه شی چې تا د الله تعالی د محبت نه کټ کوي تا د الله تعالی د عبادت نه کټ کوي تا د الله تعالی د تعلق نه کټ کوي بس دا فتنه ده کاغذ اعمال دی کاغذ تا اولاد دی کاغذ تا موبایل دی کاغذ تا دکانداری ده او که کارخانه‌داری ده که هر شی دی چې رکاوټ جوړیږي د الله تعالی سره او د الله تعالی په عبادت کې نو بس دا فتنه ده موته د عبادت لپاره راغلیو او د نبی پاک طریقه کار څو طریقه کار داو اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد بندگان د بندگانو د بندګۍ نه ویستله او د الله تعالی په بندګۍ کې مشغول او مصروف اول دا د نبی کارو او د نبی د وارثانو چې علما دي